د مالیې وزارت د هیواد یو له مهمو وزارتونو څخه شمیرل کیږي او په ملي کچه مهمه مالی چارې ترسره کوي چې په ورځنی ډول سلګونه هیوادوال په اړوند برخو کې د خپل چارو د ترسره کولو په موخه دغه وزارت ته مراجعه کوي. په مالیې وزارت کې د مراجعینو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو او هغه ته د پر وخت رسیدنې او حل کولو په موخه د شکایتونو اوریدلو خپلواک امریت شتون لري چې د وزارت اړوند برخو کې د مراجعینو ستونزې او شکایتونه څیړي او د حل په موخه د وزارت له درانه مقام سره شریکوي. موږ د شکایت لپاره خلکو ته ډېرې اسانۍ جوړې کړي دي، هم د ټلیفون نمبر ورسره شته، هم د واتساپ نمبر شته او هم په ساده ټلیفون کې سیسکو نمبر هم ورسره شته. څوک کولی شي په سیسکو باندې رابطه راسره وکړي او په واتساپ کې رابطه راسره وکړي او پاته سو بل دا اسانۍ مو ورته جوړې کړي. هغه سره په څنګ کې چې د یو چا حال به موږ پټ ساتو، هغه هر کوم سړی وي که ملکي سړی وي هم چې پر نظامي یا ملکي ادارې باندې د کوم اعتراض لري یا په هغه کې کوم مشکل وي حال به موږ پټ ساتو، هم اساني ورته جوړه کړې. د شکایتونو اوریدلو له خپلواک امریت سره په 1402 مالی کال کې د مراجعینو له لوري په اړوند بیلابیلو لکه تدارکاتي، مالی، منفقي، د املاکو او اړوند نورو برخو کې لسګونه شکایتونه شریک شوي دي چې له جملې یې 50 مهم شکایتونه څیړل شوي او 13 شکایتونو ته رسیدنه شوې ده چې د شکایت کوونکو بشپړ رضایت حاصل شوی دی. نو کله چې زه په داوطلبۍ کې په هغه سومه اشتراک مې وکړ، ما زه برنده سوم، نو بیا ځینې اشخاصو دغه جای ماته نه تسلیمو، نو په دې خاطر زه د وزارت مالیې د سمې شکایت د امریت ته عارض سوم. نو د دې له لارې نه د ما هغه شکایت ته دوی رسیدګي وکړله او الحمدلله هغه جای ماته تسلیم کړ. نو زه د دوی نه ډېر راضي یم. د مالیې وزارت د چارو په تړاو هر مراجعه کوونکی هیوادوال چې غواړي خپل شکایت ثبت کړي کولی شي یا د امریت ته مراجعه وکړي او ټاکل شوې فورمه ډکه کړي او یا هم د اړیکو د دغه شمیرو او بریښنالیک له لارې خپل شکایت ثبت کړي.